دا د کونړ او نورستان ترمنځ هغه سړک دی چې په اساسي ډول جوړیږي. 84 کیلومتره اوږد دا سړک له مرکز اسداباد څخه د نورستان مرکز پارون پورې غځېدلی چې جوړېدل یې د ځایي خلکو د کلونو هیله وه. د کونړ اوسیدونکي وایي د دې سړک په جوړېدو سره به یې مرکز اسداباد او پارون ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې حل شي. من ډېر خوشحاله یو، ډېر حکومتونه راغله او موږ سره دا د دروغو وعدې وکړې، خو موږ چې په سترګو ولیدل الحمدلله دغه طالبان ورونه دي چې زموږ سړکونه او زموږ په ډېر خیرونه ورسول. یو خیر دا چې دا اوس په دې حالت کې موږ دا سړک کینو او ولسوال صاحب هم تر څنګ ولاړ دی په دې باندې څومره الحمدلله به الحمدلله. زموږ دا سړک کندې کپړې ویجاړو مریض تګ راتګ رسیدګي نشوه کېدل، نور چې چا به ضرورت و په موقع سره یې دې ته رسیدګي نه شوه کولی. الحمدلله دغه ټول مشکلات زموږ د ژوند دا چې دی حل شو. د اسلامي امارت د مشرتابه نه ډېره زیاته مننه کوو چې دا پیرزوونه د صافي قوم د درپیج په ولسونو وکړه او دغه سړک زموږ لپاره اساسي جوړېږي. ټاکل شوي د ټولګټو چارو وزارت په مالی لګښت جوړېدونکي د سړک چارې به د خواوشا 3 کلونو په موده کې بشپړې شي. مسؤلین وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د دې ولایت د ولسونو ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې هڅې ګړندۍ شوي چې دا ډول لویې پروژې ښه بیلګه کېدی شي. او د امارت اسلامي په راتګ باندې په دغه سړک باندې شروع شوی تقریبا دغه د کونړ او د نورستان سړک په اساسي ډول باندې جوړیږي او ډېره غټه پروژه ده د هېواد په سطحه باندې، او بیا د امارت اسلامي په شخصي لګښت باندې جوړیږي. نو دې باندې ولسونه هم ډېر زیات خوشحاله دي او موږ هم خوشحاله یو چې د خپلو ولسونو خدمت کوو. باور دا دی چې د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د دواړو ولایتونو د خلکو ستونزې حل شي، بلکې د هېواد له نورو ولایتونو څخه راتلونکو سیلانیانو ته د تګ راتګ په برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې د کونړ په ډیر شمېر نورو ولسوالیو کې هم د ټولګټو چارو دا ډول ګڼې پروژې تر کار لاندې دي.